د یوې کونډې ښځې عجیبه واقعه. یو سړی دکان ته ننوت او له دکاندار څخه یې وپوښتل کیلې درجن په څو دي؟ دکاندار وویل کیلې درجن په 80 افغانۍ. سړی بیا وپوښتل مڼې کیلو په څو دي؟ دکاندار وویل په 80 افغانۍ. په دې وخت کې یوه ښځه دکان ته راغله او ویې ویل یو درجن کیلې غواړم په څو دي؟ دکاندار وویل کیلې درجن په 20 افغانۍ او مڼې کیلو په 10 افغانۍ. اولنی سړی چې دکان ته راغلی و دکاندار ته یې په ډېرې غوسې سره کتل. مخکې له دې چې څه ووایي دکاندار ورته سترګه ووهله چې غږ ونه کړي. ښځې توکي واخیستل او په خوښۍ یې دا جمله تکراروله او له دکان څخه ووتله. یا الله شکر دی زما اولادونه به په دې میوې سره ډېر خوشحاله شي. د ښځې تر تګ وروسته دکاندار لومړي سړي ته وکتل او ویې ویل الله تعالی شاهد دی ما تا ته هیڅ دوکه نه ده درکړې. دا ښځه د 4 یتیمانو مور ده له هیچا هیڅ ډول مرسته نه غواړي. ما څو ځله کوښښ کړی دی چې مرسته ورسره وکړم خو ناکام شوی یم. خو اوس له دې طریقې څخه کار اخلم. هر کله چې راشي نو د شیانو قیمت دومره ورته ټیټ کړم چې د دې وس ورباندې رسیږي. زه غواړم چې دا ښځه په همدې قایمه پاتې شي او داسې احساس ونه کړي چې زه چاته محتاج یم. زه دا کار خاص د الله تعالی لپاره کوم او د هغه رضا او خوښي غوښتونکی یم. دکاندار زیاته کړه او ویې ویل دا ښځه په اونۍ کې یو ځل راځي. الله تعالی شاهد دی هغه ورځ چې دا ښځه راشي له نورو ورځو څخه په دغه ورځ 2 برابره سودا کوو. د سړي په سترګو کې اوښکې راغلې او داسې یې وویل په الله تعالی قسم د خلکو د اړتیا پوره کولو په خوند هغه څوک پوهیږي چې خوند یې کتلی وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی دي کوم سړی چې محتاج انسان ته اسانتیا پیدا کړي الله تعالی به په دنیا او آخرت کې ورته اسانی پیدا کړي.